تخار کې د هوایي برید په اړه ټول حقیقت ښکاره شول. هوایي برید څوک وژلي؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. که تاسو هم غواړئ په دې هکله پوه شئ، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په تخار ولایت کې پر یو مسجد هوایي برید شوی او پکښې د ماشومانو په ګډون 22 کسان ژوبل او مړه شوي دي چې اوس یې د افغانستان د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح غوسه پارولې. ښاغلي صالح ویلي چې د کره معلومات لري چې په تخار ولایت کې ماشومان او ملکیان په هوایي برید کې نه دي وژل شوي او له هغه سره به قانوني چلند وکړي چې دا اوازه یې خپره کړې. ښاغلي صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې داسې اوازې خپرول خورا خطرناک دي او باید خپرې نشي. هغه ویلي له دې کسانو سره به قانوني چلند وکړي. ښاغلي صالح د چا نوم نه دی یاد کړی. تېره ورځ د تخار ولایتي چارواکو داسې ادعا وکړه چې یوه هوایي برید کې چې جومات بند شوی 12 ماشومان وژلي او یو شمېر نور د مدرسې زده کوونکي ژوبل دي. دا ادعا د تخار ولایتي ویان محمد جواد هجري تایید کړې وه. د دې خبر نشر وروسته په افغانستان کې د یونما او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دې ادعاو په هکله به پلټنې کوي.